یو سړی دی هغه په اودس کې فرض نه پیژني چې اودس کې فرض څو دي، د اودس کولو طریقه نه پیژني، په منځ به ولاړي. دلته یو ترجمه ختم کړې وه زمونږ د علاقې دی، دلې منځ ته هم کله کله راځي. خپه نشي که ناستی چرته خپه کېږي نه، او که خپه شي نو زما به څه وکړي، مونږ نه خوشحال څوک دي. په منځ یې نیت وتړلو او سلام یې وګرځولو او منډې کړې، بیا د استنجا ځای ته لاړو. نو هلته یې وړه استنجا وکړه او بیا راغی نیت یې وتړلو. ما ورته ویل چې هلکه دا ولې؟ وی جی وړه سینجا مې هېره شوې وه، سینجا. نو ما ورته ویلې چې تا خو پلاني استاد سره د قرآن ترجمه هم کړې ده، دومره نه پوهېږي چې تشې متیازې چا کړي وي او اودس یې وچ کړی او بیا تی استنجا هېره شي او مخ لاس ووینځي او منځو کې نو منځي کېږي، دومره نه پوهېږي. که لوی اودس ماته دې کړی وي او په دستونو نه یې تلی، کلک اودس ماته دې کړی او په لوټه دې ښه ځان پاک کړی، نو هم که لاندې ځان ونه وینځي او مخ لاس ووینځي اودس وکړي او راشي منځو کې منځ دې کېږي. تاسو خیال راغی؟ مسله دا ده چې د دې ورغوي عمره ځای ګنده شوی نه او په لوټه دې ځان پاک کړی نو بس خبر خلاصه شو. دا نه چې همیشه به دغسې کوې، خو که اتفاقي داسې کار او ځای داسې دی چې هلته ته استنجا چې کوې خلق دي، نهر دی، اوبه دي، وله ده، خلق ولاړ دي، نه چې کولی نو بس مخ لاس ووینځه مونځ وکړه. د تشي متیازو ساس کې دی په بدن جامو پریوتی دی یا په بدن پریوتی، نو د دې ورغوي عمره ځای چې ګنده نه و نو په یو ساس کې باندې جامې نه پلیتېږي، مونځ ورسره کېږي. تاسو خیال راغی؟ اوس دا قسمه مسائلو ضرورت دی ملک او دی قوم ته ډېر زیات دی، او کنه دوی ته د قرآن د ترجمه کولو ضرورت دی. وہ یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. قدوری یا کنز یا نور الیزا لولول چی دی هغې دپاره فل علم پکار دی. یو سړی کمپلیٹ عالم نہیں نور الیزا نشي پڑھاولی، نہ قدری پڑھاولی شي، نہ کنز پڑھاولی شي چې کمپلیٹ عالم نہیں. ترجمہ د اردو ترجمه والا قرآن پیدا کا او په دې محراب کې کېنا او دا خلق به درته ناستي او پاس تلاوتو کا ولاندې د اردو ترجمه وایا، دا خو هر څوک کولی شي، دا خو آسان کار دی. ګرانه دا ده چې الحمد نواله تر ولدوالینه پورې دا ټول قرآن چې دی دا اجمالی طور په دې الحمد کې پروت دی، یعنی د الحمد تفسیر دی ټول قرآن، او بیا د ټول قرآن تفسیر دی حدیث، او بیا د تمام حدیث او قرآن تفسیر دی علم فقہ. ما خو درته عرض کو دا ذوقي شی دی. اوس زه تانه په ترجمه کې تپوس کوم چې ټول قرآن اجمالی طور پروت دی په الحمدو کې، نو الحمدللہ رب العالمین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا،
اهدنا الصراط المستقیم د دې تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین د دې تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، بیا به پته لګي. خیال هم راغی. نو عرض میں داو چې مونږه هغه شی نه محسوس کوو چې د کوم شي قوم ته ضرورت دی. مونږ خپلې ډنګاوې جوړو، نامې کوو، نمود کوو. دام ایمان نه چې د قوم ته دی خیر ورسي. دا زمونږ ایمان نه دی. واحد ډله په دې ملک کې بلکې په ټولې دنیا کې دا تبلیغی جماعت والا دي چې د دوی ایمان دا دی چې دا سړی دی یو ښه مسلمان شي. زمونږ نه دی، د دوی ایمان دا دی. طرز و طریقه دا ده، د وینا آداب داسې دي چې دا سړی جماعت تراشي او دا ښه مسلمان شي. واحد ډله. مونږ ټول کو تکمار یو. نو عرض میں داو چې دا ذوقي څیزونه دي. ذوقي شی سکلو سره تعلق لري. زه ستاسو ټولو ته یم چې هلکه ګوړه ده، ګوړه یاره نو داسې خوږ شی دی او چې خوله کې واچې ډېره خوږه لګي او چې روټۍ د پاسې وخورې ازمه کېږي او تا په عمر کې هم ګوړه لیدلې نه وي. په عمر کې نو ته په ایمان ووایه چې زه 10 ګنټې تقریر درته په ګوړې خوږوالي وکړم، تاسو به پرې پوه شئ. او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه، زه تا ته یم ګوړه خوږ شی دی، ته وایې څنګه خوږ شی دی؟ همدا وایه. خو چې خولې ته یې کې فورن به پوه شي چې واقعي خوږ شی دی ته آیو. یو ړوند سړي ته سړی راغی، وی چې جی راځه زمونږ کور کې ختم دی. نو هغه حافظ ورته وایي چې سم پخ کړي؟ وی جی کیر. وی کیر څه؟ اوس اړوند غریب د موره پیدا اړوند هغه کیر میر. او بیا مولا له څوک کیرونه میرونه نه راوړي. یو مولا له چا د مستو کټوای راوړه، چې د مستو کټوای راوړه نو مولا ورته ویل چې جنایت ته خو چېرې وظیفه م نه ورکوئ، دا نن دې د مستو کټوای څنګه راوړه؟ ویل استاذ دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې ویل چې مې تویوه مولا له یې اوسه. مولا به هم ساناړي غوندې و، هغه کټوای راواغسته په دا ځمکه یې راوویشته. چې ماته یې کړه نو جینۍ په ژړا شوه. ویل ولې جاړې؟ خو ما یا خوړلې او یا توی کړې، نو جاړې ولې؟ ویل مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم. وی چې ولې؟ وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې، اوس به مې نیا وهي چې زما د متیازو کټوای دې ولې ماته کړه. پخوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوای ایښې وه، نو چې متیازې به ورغې بار به نه وته، ما کټوای کې دی. نو مولا له څوک کیر میر؟ تاسو وایئ مولیان حق نه وایي. مولا به څنګه حق وایي؟ ستا په ملک واحد ملک دی چې د مولا دومره ګنده تربیت په دې ملک کې کیږي چې الله دې امان راکړي. هر ماښام او هره غرمه ګورئ وظیفه لیاو ایماندارو، وظیفه راوړئ خدای مو بخ.
یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړې او د دې مولا په خوله ته جنت غواړې، هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړي، وظیفه راوړي خدای مو بخا، بله ورځ د دې جماعت، دا زمونږ مبارک جماعت چې دی، طالب مې راوغوښتو مال دې خوا راشه هلکه چا څه درکړي که نه، چا ټوکری کې مې لاس کو نو 2 وظیفې پکې وې او دواړه ما خیال دی چې د 3 ورځو سړې وي. کا ترکاري وګورئ نو زه تاسو ته څه ووایم، هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولدوالي نه وایي او ته ورپسې آمین وایي، نو خدای وایي د هغه سړي په خوله مانه جنت غواړي چې کوم سړي له د بېګانۍ سړه ټوکړه په ټوکرای کې اچولې، دا ستا د ملک تربیه. او بیا ټیسمارخاني دې څومره ده، نخرې دې څومره دي، په جماعت کې د روب څومره دی. زه بجلیګر کې ومنو یو راغی وی چې منځ شو او جو شو یاره خو نو په دویمه ورځ بیا تېنه منځ شوی و مازدیګر، په درېیمه ورځ چې راغی که نه ویل منځ شو وشو هلکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده، جماعت کې ګړی لګېدلې څه دپاره ده، په دې ټیم به منځ کېږي ټیک. ویل قد قامت الصلاه نه چې څه نور الفاظ یاره اوچت مې کو د دې ځمکې مې وویشت او بیا مې اوچت کو د جومات د کړکۍ نه مې بار لړه کو او ورپسې مې ور ټوپ کو، په دې خېټه مې یو 3 ټوپه ورته وویل مال چې تر څو زه دې جومات کې مو ته ما په دې دروازه ولیدې نو کلمې به در کې وشلو، تر مرګه پورې بیا زما جومات ته رانغی. ستا د مور ډولی لاندې راغلی یم چې ته نه یې راغلی نو مونځ به نه کي، وځه په دې لار. نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه یې راغلی جمع نه ودرېږي، چې خان نه یې راغلی جمع نه ودرېږي، چې بامبڼ صاحب نه یې راغلی بیمبر صاحب هغه نه ورېږئ جي هغه دغه اودس کې اودس مودس پکې نشته، ته پوه شې په خبره باندې وړاندې نه اودس کوه که نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړی دی. بیا پادیرې مالګې دې وړي نو هغه پنډوکې مولا ترخکې نیولې او په قبر تبارک اللذیم وایي، ستا مصله د مړي هغه هم په ترخکې نیولې او په قبر تلاوت هم کوي. د اسقاط دایره کې ناست دي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمې پیسې خپل جیب کې پرېږدي او نیمې خلکو له ورکړي. قسم په خدای دې دا د اورېدو نه ویم د لیدو ویم، په دې 2 ګوتو به یې غوټه پرانیسته په جیب کې، په دې 2 ګوتو او پیسې بیا نیمې په جیب کې توی کړې او نیمې بیا داسې راوویستې، نو طالبانو له به چرته انانه ورکړه او چې لږ داسې اناړي غوندې ملا به هغه له بیا 2-3 روپۍ ورکړي چې شور واچوي.